ګرانو کتونکو ستړي مشئ. پښتون ملتپاله سیاستوال محمود خان اڅکزی د افغانستان د کنګل شویو پیسو اړوند د بایډن پریکړو ته سخت غبرګون ښوولی. راځئ چې په ګډه واورو. بایډن لالا زه خبره تکي په راوړل بایډن ماما راوړل وای د افغانستان هغه پیسې چې دوی یې کړي دي یې دي دا به نیمه ورکوو ټول خلکو ته انجیوز وبشي او نیمه به وهغه خلکو ته ورکوو چې د بن لادن د داس په نتیجه کې په امریکا کې په نیویارک کې شاوخوا برجه ونړېدل هغو ته کوو نو د کوم بل دي بایډن ماما دونه خبره ختم نه هغه سره زموږ کار څه و بیا چې ته د 3 زرو د 4 زرو یا د 5 زرو یا د 10 زرو د امریکا مړو کور غواړې زما کور به څوک راکړي څلوېښت دا چې راغلي یاست د روسیې نیولې تر چینه تر چینې نیولې تر امریکې د امریکې چې 4 سره بر اعظم عالمان تاسې ناست یاست 4 سره بر اعظم افریقا ایشیا لاتیني امریکا یورپ دا ټول راغله سوای د الاسکا د سکیمو ګرګنیش په سویچ کې سوای د الاسکا د سکیمو ته ټول راغله په یو رنګ په بل رنګ روس په وطن کې په بل جوړ کړ 1500 کاله چې د امیر تیمور بعد ورسته جوړ کړو هغه مې د خاورو سره خاورې کړل زموږ عزتونه مې د دنیا په منډۍ لیلام کړل او نن ته وایي زه دهشتګرد یم دهشتګرد خو زه په تا پسې نه یم تللی د ملتیا نه مو نړۍ